چې یو سړی و خر ساتلی نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله چرته سره چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړه چې هلکه ستا نور څوک دي خو یو ته یو دی دا خر دی او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي نو دا داسې ښه مری ده راشه دی خر ته یې په غاړه کې واچو نو ملغلره خر ته په غاړه کې واچو چېرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده دا خر والا ته پته نشته چې دا د 1000 روپو ملغلره ورته کاکا دا مری خرڅی نه نو خر والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم وی په سوی ورکې وی خو چې څه دې راکړه هغه ورته یو 10 روپۍ رئیس دي نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خر کېده 10 روپۍ چې خره والا کتلی دي لیونی شوی دی او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه هغه سړي له یې ورکړه او اوس په یو منډه روان دی چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نه شي چې نه عالمه جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده او خروالا ځان له په منډه روان جوهري هغه مری یوړه او ډیر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او خب بهترین بکس کې کېښوه ډیر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ څه زمانه پس بادشاہ ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خیږي اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او دا خوله پرانیستی شي او داسې وازه خوله ونیسي نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي که یو ساس کې باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ او که دې سپای هرس وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم ساس کې تم نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي خو د دواړو قیمت د هغه یو عمره نه بیا نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصاں پر نشد کاسه چشم حریصاں پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد وای د انسان د سترګې دي دام د هرس نه ډکي خو چې لږ شی راشي ورپسې نور وی چې نور راشي ورپسې نور وی تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپای چې دویم ساس کې ته خوله وازه نیولې ولري نو قیمت کم شي زما عزیزانو بادشاہ وی چې ما ته ملغلره پکار ده خو هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپای کې یوه وځي دې جوهري وی چې ما سره شته منډه کړې ده او بکس یې راغستی دی چې پرانیستی ده چې ګورې ملغلره 2 ټوکړې پرته وه دې جوهري ورته وی چې بیړه دې تباه شه د خره په غاړه کې خروالا اچولې وي نو نه ماتې دی او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شوه ملغلره ورته وایي چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شه خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده کني زه به خره ته غاړه کې نه اچوم نو اوس ما ته ولې شوې ما ته ځکه شوم چړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلومو او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپۍ خروالا زه د خره غاړه کې هم خو هغه ته زما قیمت نه معلوم تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست د پاکستان مسلمانان کافر کا په قیامت کې دوزخونو ته ځي او په عذابونو کې مبتلایي
واغی تا قیمت نہ دے معلوم دے سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ورتا قیمت معلوم دے دے قرآن، نہ ورتا قیمت معلوم دے دے حدیث دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاسو بدبخت قوم سبکوائے چھ دے قرآن غند عظیم کتاب موجود دے، دا حدیث غند عظیم کلام موجود دے، اور استاد ملک فیصلے دا پیرنگی پا قانون کی گی. ملک دا ملک بخاورز نہ گو رہے، ملک دا ملک دا دا زید عمر بکر خبرہ نہ دا، ملک دا ملک بخاورز نہ گو رہے. دا پا کچروں کی چھ پا لکنو خلق ولاری او دا زندگی فیصلے دا پیرنگی تعزیرات توڑی وی، دا خلق بسنگ خلق. قرآن غند عظیم کلام پا دے المارے کے پروت تے، دوری پہ پرتی وی، معشومان والا رولے گئی چه ورشه که سبق وی کنوی قرآن خو بوشلے لگ کنا. دا غند عظیم کلام موجود دے او تا دا زندگی فیصلے دا پیرنگی قانون توڑے کیگی بچہ. اس نظام اسلام او نظام اسلام چگی وائے، نظام اسلام چلا والزدہ کنو بیاد نظام اسلام چگی وہا. پا نظام اسلام اول زان پوئے کا اب بے خبر اگا چه روٹی خلاص دیر دی، ہاں کول والا ڈیر دی، لیکن نظام اسلام اوہو پہ جنا چھ نظام اسلام ستوائی. نظام اسلام دے توائی چھ سردار کونین وصیت کو یو امانت پریخو صحابہ ہوتا چھ زدر نلارم او دا امانت تے کہ دا امانتم خیانت کو خو غر کیئی او کا امانتم محفوظ ساتنو نبول بمبالائی. سردار کونین وفات شو، اختلاف شو اہل مکہ و اہل مدینہ کے، اہل مکہ و اہل مدینہ کے. افسوس کوم پاغ خلقو چھ خالی پروٹا در نہ قرآن ہیر شو، پچائے در نہ قرآن ہیر شو، دیو چرک پاڈو کی در نہ قرآن ہیر شو. قرآن خو اٹل قانون دے، اٹل. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ وی داخل شئی پٹول اسلام کی، داخل شئی پٹول اسلام کی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تاسو تابعداری دا شیطان دلارو مکوائے. نن دا خبر څنګه کې چې سخوشو کنا سخوشو کنا سخوشو سوشو راشي چا سشوی دی چې نن د لاهور جنگ اخبار کې در توخم چا سشوی دی کمل کې چې تاسو پورې ډلې سمې نشوي نو دا نور خلق بسنګ شمش ډلې سمې نشوي. یو دمر هغه ته ملک ترنم وای، څه شی ورته وای؟ ملکت. نو ملک ترن زب بل سوک سگرمو، بل سوک سگرمو. دا ورسک بند کی وی سوریه شوه ده که چل شوه ده نو کله بی یو شراب شی. ملک ترنم بل بسوک سگرمه. تاسو سال جوړ کړی ده په کورونو کې، تاسو کورونه څه شی ده؟ هغه کورونه چې د مارغانو نر چرګ به په کور کې نه ساتلو، نر چرګ. اگا کورونه نن د ډنتو باډی دي، ا کورونه نن په شرمونو شرمیدلی دي. چانه بگیا وای منز بگا نگا هرگز ننالم، منز بگا نگا هرگز ننالم کہ با من ہر چی کرداش نہ کرد. دا قوم سال دے، دا حکمران طبقے سال دے کیگی بس پاکستان یو مسئلے تپاتے دے چی مولانا تپوس کوئی چی جی کا ووٹ ورکو کور نکو. زد سے خبر ہے ووٹ ورکو کور نکو، ووٹ ورکو کور نکو. ترسا نہیں پوئی سر دی دا چرگانو چٹو شا تو ترسا پوری پتہ نہ لگے دلی جستے دا مجھے پیازا زیدان نجو ووٹ ورکو کور نکو، ووٹ ورکو کور نکو. وہ رائے تپوس رانا چاہو کو دا دیر فڑاگا خونا پدی سک پی ماتو. زد دا سے بے ضمیر قوم ملانے، زد دا سے بے سڑی توبہ قوم ملانے. دے اسلام سر چکار دے، تے خبر اسلام سر چکار دے. تاسو دا کم ادا سے پہ اسلام مڑم مڑے
چاله په دا یو ټکي کې چرته ګناهګار نشي خپل کار کوي کار ساره راسې مانه څوک است په کار کوي درته کوم قوم چې تر اوسه نه پوي دینه پس به ته څه پوي وای مار چې سولې لره ورشي هغه هم سم شي ته د ګور غاړې لراغله سم نشي سم نه نظام اسلام وای څه نظام اسلام معنا څه ده نظام اسلام دیتا وای اهل مکه اهل مدینه کې اختلاف پرې وای امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وای چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکینا مهاجر راغلی یی تاسو سکار دی امیر به زمون گئی د مدینه د خلق بیا ویل من امیر ومنکم امیر یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی ابد قریش نه نو اے اهل مدینه تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی هغه والله قال رسول الله هكذا دا د پیغمبر حدیث اهل مدینه را پاسه ده او ویلی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی اوچت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت ورته مارب په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم نو خزانه ته بوت بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا وړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار رو اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړی ابوبکر له ورکړه هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړ ماښام کور ته راغی وی انار وی بیبي انار خو له څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړو آرډر مې وکړو چې دین بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوډر رالیږي معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کولی نظام اسلام دې ته وایي قرآن کریم نسخه وه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغې لیکلی شوې وه دا نسخه د سردار کونین نه رستو د قرآن پرته وه یو غزا وشوه پکې ډېر قاریان شهیدان شو حضرت عمر راغی او ابوبکر صدیق ته یې وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کړو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کېږي هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله په خدای مې دې قسمي که زه هغه کار وکړم چې کوم کار پیغمبر نه کړ پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه نو زه هغه کار څنګه وکړم چې کوم پیغمبر نه کړی دې ته وایي نظام اسلام چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکې پیغمبر نه دي ویلي او هغه نه دي کړي نو زه ورته نه لاس کوم نن تاسو وګورئ سهار ریډیو لګېدلي جائیں گے جھوم جھوم کر ریفرینڈم کے لیے واہ واہ نظام مصطفیٰ واہ واہ نظام اور سره دبلې غږی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه دبلو سره اغسته کیږي چې هغه به وي چې کوم ځای دا اواز هم رسي هلته د خدای لعنت وري نن په ملک کې وګوره یو غزل یو چاربیته بې د خدای او د رسول د نوم نه نه دي ورسره دبلې غږی سانجام به د دې قوم وګوره که تاسو پلان عربو کی کیږي او پلانی کی کیږي عربو کی کیږي عرب د ځان لا غرق دي ټول دیرش لکه یهود دي او ټول عرب په مخ کړي دي بیړۍ ولا تباہ
په دنیا کې مالدار قوم کده مسلمان دی او په دنیا کې د یو قوم غیرت دا وخایه چې شل کاله وشو قبله اول بیت المقدس د یهودو په قبضه کې د تر اوسه نه د خلاصه کړ دا غي پیسې خو ټوله تاو ما وخوړي دل تراشی دا ټپوسان او مارغان را ټولې په درې درې او سلور لکه روپے یو مارغان دلته تفریګاونه جوړ کړی مونږ ورته تالاونه جوړ کړی چې راځه ورته بربند لام وای هر شی به کې ملایي عربو خبره مکوا مسلمان خبره کوا چې نن د مطلق مسلمان څه پوزیشن د هغه وصیت متعلق چې کوم وصیت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو چې ترکت فیکم امرین کتاب الله وسنت عزیزان سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو اوس زکات نه ورکو مونږه ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي جهاد وکړي ویو یو سرونه قلم کوي حضرت عمر ورته راغی لګ نرمی کوا پیغمبر خو به نرمی کولا ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر کا نرمی کولا نالته قرآن نازلېدم شروع جبرائیل راتلم شروع اوس دین مکمل شو یا به کفر او یا به اسلام دیتا وی نظام مصطفی دیتا وی نظام اسلام 102 سال دا ابو بکر حکومتو 102 سال عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده 15 سوزونه د بیت المال ور سره بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شوی یو خوا چې ململه به د دې پای راوباسي یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري 2 جوړې جامې وې یو د اوړي او یو د ژمي یو لوی صادر او د خامتا چې دا به اغوندیم که مړ شي دا به د کفن وي زما عزیزانو چې مړ کېده لوري ورته ناسته وه بی بی عایشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 15 سیزونه دي زما په کور کې دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا سٹور کې جمع کا زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام دی ځکه چې خدمت به منقطع شي چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه د پاره حرام داس دیته وي نظام اسلام د نرستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر چې دی ورغه عمر فاروق ورته داسې وکړه او چې وی کته نو هغه باندې لړزاو لګېده پا سفیر لړزاو لګېده عمر فاروق ورته تعال لا تخف راشه یریګه ما ولی ورته زه سفیر ام صاحب دا کاغذات مې راوړي دي او یو ورس کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامت په تنزل کې پرې ناس پزمکه کنيسته ټاکای ګنډې او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه راوست خالی په کتو اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي مونږ خو داسې څیزونه یو لکه نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلک شوکې کوي لارې شوکې دا مونږ څه بلاوالي نو یو درې چې دی په جوارو کې پټناستي او یو په لار کې کینولی چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه به در به شو به شو په دې کې یو خروالا پې راغلی کلال و لوښي خرڅ کړي و لخته ورسره وه چې راغی دا اجړا ورته وایي چې کلال کاکا ودرېږه
وی ولی وی مونږ غلیو لار شو کوم هغه چې خبرې اورېدل چې وایي دا خو اجړا دی بس هغه د خره لخته خو ورسره وه که نه چې تړک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه منډې کې هغه نورو اجړاګانو ته اواز کوي خورې راوځئ هغې مې څه دې وکړی وایي ویې پېژندو مونږ یې پېژندلي تاسو پوهېږئ مونږ یې پېژندلي مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام یو ښځه راله او شکایت یې وکړو چې عمر فاروق ورته راپاڅېدو لارې له ورته نظام اسلام درته ښیم په منبر ولاړ دی خطبه وایي یو غلام راپاڅېدو د ګریوان نه ونیو منبر نه لاندې راکوز کړو ورته ویل ولې بچیا وی دا د پیغمبر منبر دی ته په دې خطبه نشې ویلی په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف ته ظالم یې وی چې ولې وی په مال غنیمت کې څادرې راغلې وې ما هم تې کمیس جوړ کړی او تا هم تې جوړ کړی زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی معلومیږي دا چې تا ځان له 2 څادرې ساتلې نو تا امیر المؤمنین نه ته ظالم یې حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغوښتو چې بچیا زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی پلاره ما یو خپل څادر هم تاله درکړی چا غلام ته دا خبره وکړه ورته زه اوس وخېږه منبر ته خطبه شروع دې ته وایي نظام اسلام ته به د نظام اسلام په ملک کې یو سپۍ ته ووایې چې دې خوا راشه یو بابو ته به جواب بابو صاحب دې خوا راشه دې بابوګانو اکثر دا چشمې داسې چوړي په دې ځای دې خوا راشه چپړاسي ته مې دا څوک دی پاگل بچی بابو صاحب لږ بار راشه او به وایي ویلی شئ نظام اسلام دې ته وایي چې امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروق دې خوا راشه په منډه والا را ماشوم یې غېږ کې ورته له عمره په دې مې پوهه کا چې دا قرآن یوازې زمونږ دپاره قانون دی او که ستا هم دی عمر فاروق ورته دا هر چا دپاره دی هر چا دپاره وی هر چا دپاره دی وی زما دا غېږ کې هم ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې دا د هغې نه پیدا وی چې ښه وی زه بیبي په مخه دی کور ته راغی او زوی د سر نه راونیو دیوال سره ډغرې وه او جلاد یې راوغوښتو وی زما قانون دا دی د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه 100 دورې ووهئ لګوي جرګې ولاړې چې عمره ستا دا زوی قرآن ډېر مزېدار لولي خدای د پاره معافې کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی مې چرې معاف کړي نه دي والله که زوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی 100 دورې لګاو خو چې 100مه دورې ولګولو راوغورځېدو لتې ټکولې راغی او په دې مخې ورته لاس ووالي ویل بچیا که ته مړ شوې او مونږه ښخ کړې نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي دا د درو وهلي زخمونه ورته وښایه او ورته ووایه چې پیغمبره تا چې کوم قرآن پرېښی عمر پې داسې عمل کړی چې په کور راغلم نو صرفه یې ونه کړه لږ ساعت چې تېر شه انا لله و انا الیه راجعون دیتا وی نظام اسلام دیتا نوی نظام اسلام چې ملک ټول د غلو ډیپو دی تر اوسه یو غل نه لاس غوڅ نشو ملک ټول د زنا ډیپو دی تر اوسه یو زناکار سنگسار نش ملک ټول د شرابیانو ډیپو دی ملک ټول د شرابیانو ډیپو دی یو شرابی په درو نه والی شو
دیتا ہوئی نظام اسلام چغی دی صاحب یو بد حال جوڑ نظام اسلام او نظام اسلام او نظام اسلام چې د خلکو نه د خولې نه بوټو زړه او کلیجیان خلکو الټي کړي چې دا نظام اسلام دی څه شی دا نظام اسلام بیا د عمر د مرګ نه وروستو عثمان ذی النورین خلیفه شو عثمان خلیفه شو سازش ورته جوړ شو په کور کې بند فوج او پولیس او دا ورته راله چې سور کو مړی کو توري په چلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وی چې کم کار پیغمبر نه دی کړی زنه زما ځان دلار شي خود دوی ځان دی بچ کور کې ناست او رستو نه په حمله وشو قران لستا او رستو نه په تبرو والو فسيكفيكهم الله دا آیات وی او د سر مازغه په قران ورکړي زما عزیزانو دې ته وی نظام اسلام دې ته وی نظام اسلام دا عثمان سړی ولا راغې پیغمبر را لګلې ما یو من شات می پکار یقینا بچا نن چې دا په ملک صاحب دا غوړ ساربه چې نظام اسلام یو وزیر د زما غوندې تی 15 جوړیږي نو هغه مو چې نظام اسلام نو ما ورګه چې درشم درته کینم چې یاره داس چل دی چې 2000 روپۍ می پکار تاسو خپل تجربه وکړئ